ته هغه ته کافر وایي ما ته هم کافر وایي نه منم ستا دا خبره ته خو دا منه چې ته د قرآن د رای نه تفسیر کوي فتوی کاملي نه زما خبره مه کوه ورشه د رازه د قرآن او د سنت نه خبره کوه چا ته کافر به نه وایي ته ما سره بل څه کښېنه چې ما ورته بحث وکړو نه دا خلک به واوري خلک به قضاوت کوي دلته میډیا د رور هر چا ته کافر کو وایي څه د کفر نه وایه دا نه وایي چې بدتر د کفر نه دا باغیان دي باغي ولې دي خپل کور کې ناست ولې باغي دي من قتل دون ماله دون نفسه دون عرضه فهو شهید دا د اسلام یو اصل اساس دی هغه خپل کور ناستی ته ته وایي د خپل کور راوځه د خلک کافران دي اندوان دي امریکایان خو نه دي صحیح خبرې را سره بس مکوي ورنه دا زه بس فرکتم که د قرآن او د سنت نه خبره کوي در سره یم که نه زه به ځم ته دغه حدیث ما ته وایه من قتل دون نفسه دون مال فهو شهید ته ولې یو ملت ته کافر وایي هلته شرعي امیر نه مني کوم شرعي امیر د کله خو اعلان شو راوړه که شرعي امیر د ایران شو حکومت یا مشمول اعلان کړ دغه پنجشیري دلته ځای هغه جنګ وکړو زه بیا ورسره خبرې کوم حکومت اعلان شوی نه ضروره په هر چا باندې د کفر فتوا لګوي نه منم من قتل دغه ما ته جواب ورکړي زه وګوره خبره واوره من قتل دون ماله دون نفسه دون عرضه هغه په خپل پنجشیر کور کې ناست دی او یو هفته ورسره مذاکره نه کوي او دلته په تلویزیون راځي هغه ته کافر وایي ورشه پاکستان ته کافر وایي چې په امریکا عدالت جوړ شوی مونږ مال نه غواړو مونږ عرض نه غواړو اسلامي امارت ومانه اسلامي امارت شرایط دی وایي امیر دی اعلان کړه بیا ورسره اعلان کړه په امریکا سره دا تعهد نه کړ چې موږ یو نظام یا مشمول دلته جوړوو مشمول مو جوړ دی کوم دی جوړ دی په کابل کې په ټولو ځایونو کې د بغیر د پښتانه نور خلک نشته ما ته وژونڅه په کابل کې په دې باندې خلک وهل کېږي چې ولې پارسي وایي وروره ما ته معلوم ده مه کوئ پهلوان هغه که بې صلاحیت خلک ته ما ته څه مه وایه چا ته ورځي اجازه نه ورکوم چې په دې میډیا زموږ په ملت باندې د کفر فتوا ولګوي زه د چا پلار هم نه منم چې دلته به پنجشیریانو باندې د کفر فتوا ولګوي شر و فساد ته پنجشیري ته وایي شورای نظر ته وایي ته څه یې خلکو ته ولې کافر کوي عالم څه شی دی دا ولې اجازه بدین برمیگردم د قرآن او د سنت نه خبره کوه د دې نه اخوا به خبرې نه کوي دلته اول په تا په باندې اعتراض وکړو چې ته څوک یې ته ملا نه یې ته داسې نه یې ته آیت دې غلط وویل حدیث دې صحیح نه پوهېږه او ځان ته مفتي او قاضي م وایي زه تاسو سره بحث کوم په دې میخ دغه حدیث ما ته فتوا ورکړه ته ولې پنجشیري ته کافر وایي وایي کافر په ته سلیل ته وایي چې د کافر نه بد دی باغي ولې دی تو حکومت دی اعلان که دلته د محمد شاه مسعود تا په احمد شاه مسعود کې تعرض وکړو ته باغي نه وي نه دلته نظام اسلامي و تا نظام اسلامي د میز نه ویل بس که خدای ته ګوره د پاکستان خبرې دلته مه کوئ په دې میزونه بس که ستاسو زه د چا نه م یېرېږم نه نه اصول وقت ما ببین اصول ما قبول دارم ای به ملتی مرا کافر بگو مرده مرا کافر بگو ما با چرا ای نمی رئیس پاکستان با چه خاطر آمده در کابل به خاطر چی آمده به خاطر چی آمده تا اون وقتی که نظام فاشیستی غنی بود جانکری میامد تقسیم قدرت نکرد حالا رئیس پاکستان نه فتوای جنگ با بالای مردم پنجشیر بده ما واضح گپ میزنم از پدر کسان ولا نترسم ولی تحمل ندارم که مردم پنجشیر کسی در میز کافر بگو اجازه بدین صحبت میکنه و تحمل هم ندارم که علمای افغانستان اینا بگه که اینا ملای چنیاست و اینا هستن ایفتی کلامه در نظر بگیره اجازه بدین صحبت میکنه آقای خان پاسختانه بگین چرا مثلا انتقادایی که آقای خان مطرح میکنه اگر پاسخ داشته باشین چرا مثلا رئیس های پاکستان میاد به کابل و چرا مواردی که شما اشاره کردین در مورد پنجشیر ګوره افغانستان یو کور نه دی یو دکان نه دی دا یو ملت دی دا یو حکومت دی یو دولت دی دولت ابو تا ته خامخه جنرال هم راځي تا ته به سفیر هم راځي تا ته به دوست هم راځي تا ته به دشمن هم راځي خو هغې سره به ته یو اصول مطرح کوي هغې سره به ته په یو اصول خبره کوي اوس دغه زموږ یو کور دی زموږ ټول ملت دی هلته زموږ 10 لک افغانان پرته دي هغه 10 لک مسایل لري ابو خامخه موږ مطرح کوو که د دوی جنرال وي که د دوی صدر وي که د دوی رئیس از اعلام حکومت چی معنا میده هنوز حکومتی مثلا در کابل اعلام نشده به هر حالش شما میگن که خب امارت اسلامی یا به هر حال حکومت اسلامی خود آمد هنوز حکومت رسما اعلام نشده و یک مقام ارشد استخباراتی پاکستان میاد به کابل در صورتی که جنگ هم در افغانستان به هر حال یک مقدار ادامه داره بین مقاومتگران و طالبان ګورئ د حکومت اعلانول داسې یو میډیا خبره ده درست در یو اصل یو رسنیو شوشه ده درست
مونږ د حکومت مخکې اعلان کړی دی 20 کاله مخکې چې موږ امیر المؤمنین ودرولو. کی است امیر المؤمنین؟ املا شیخ هیبت الله احمد رحمه الله علیه. شما خو پیش گفتی کمی ملا ذبیح الله کی است؟ تاسو مخکې چې ملا ذبیح الله کم ځای کې دی، خو ملا ذبیح الله مو ولید چې ذبیح الله څوک دی؟ اوس تاسو وایئ چې شیخ هیبت الله کم دی، خو سبا بله ورځ وینه چې ته به ووینه چې دغه شیخ هیبت الله دی. مردم خب اینجا شریک نیست دیگه در این حکومت اگر اعلان شده تنها کسانی است که در امارت اسلامی بوده. نه ګوره چې د 20 ورځې مشوره کیږي، خو دا دمنه چې دا به څوک راغواړي، د دمنه چې په کور کې فیصله نه ده، د دمنه ده چې چا نظر به اخلي، چا نظر ته ضرورت دی. دا خو د امارت لوی حوصله ده، لوی صبر ده، لوی تحمل دی. لوی صبر لوی حوصله دی. آقای خانه شما فرصت میتین براتون فرصت بتین خبره تو تشخص نکوي. آقای خانه فرصت بتین ما دا زما حق ته چې زه وایم. ستا حساب نه دي چې ته خلق ته وایي چې دلته دې سي دي آقای خانه نه اوس الته ته د فرصت ته په دې خبره شو چې پرده ما پورته کړله، اوس ته په دې خبره شو هغه شورای مقاومت پرده ما پورته کړله، یغه باطل می هغه ابطال هغه برای شما فرصت فساد مش خراب صحبت بکنید چې د اسلامي نظام په خلاف راپورته دي. اسلامی جوړه در سره مونږ دروشه په زړه امارت کې اگر اجازه بدین نوبت صحبت میکنیم. آقای خانه شما